چې سمې وخورو که نه خوند به وکړي زه سمه لاروی صاحب فکر کومه چې بېګاره دوستان غواړي چې چکن کړهي پخه کړي او سیرت صاحب خواهش هم دا ووایي چې موږ دا د ودان میډیا له طریقه غواړو چې د خپل لاس پخلی اکثره په ملګرو باندې وینو چې موږ د دې تر څنګ چې په میډیا کې کار کوو ولې اشپزه کې هم به لږ لږ مهارت لرو نو موږ راغلي یو انشاءالله دلته لګي ملګرو دغه چرګوړي واغستل د دې نه وروسته چې کوم سلاد دي یا نور شیان دي رومیان دي دا به هم سره اخلو او زه مطمئن یم چې هغه ورونه چې هغه طبعا زموږ ویډیو ګوري او تر پایه وګوري او ډوډۍ لږ مخکې خوړلي زه مطمئن یم چې په دغه ویډیو باندې یو ځل بیا به ستاسو اشتها راځي او دې ته به مجبوره کېږئ چې ځان ته یو څه پاخه کړئ دوستانو ډېر جالبه پخلی دی انشاءالله سیرت صاحب د لاس پخلی خو دومره خوږ وي که نه ته به وایې چې نو بیخي چې څومره یې خوري هغه نه مړېږي نو ګورو سیرت صاحب خپله لګی دی ماشاءالله ښایسته ښایسته چرګان یې واغېستل او اوس یې حلالوي انشاءالله او میده میده کوي بیا به ځو نور سودا به کوو ماشاءالله پرېدات بیا په کونړ کې ډېر زبردسته سبزي فروش هم دی فروشي هم لري او ښه زبردسته شیان دي راغلي نو مونږ کیلو رومیان واچو پاخه پاخه زبردسته او لږه اوږه م واچوه درنو لیدونکو بیا هم کور مو ودان چې تر دغه مو موږ سره یاستئ موږ راغلو انشاءالله هغه شیان چې نن په دغه چرګ کړهي کې موږ اچوو او سیرت صاحب انشاءالله راته پخوي نو د ده لپاره چې کوم هغه مواد چې کوم په نظر کې نیول شوي دي لومړی کو لاروی صاحب تاسو دلته راشئ نو په دې کې موږ دڼیا ده تور مرچ دی دغه زیره څوک ته زنکۍ هم وایي او زموږ کې دغه سپین سپین چې تاسو ګورئ د چینه مساله هم وایي نیکسټ ده دې تر څنګ دوه چرګان دي د لپاره دغونه ماسته بسنه کوي د فروشۍ لپاره او په زموږ کې رومیان دي لیمو دی دا بیا ادرک دی بهترین شی دی هم د صحت لپاره ښه دی هم که د دیګ هغه بوی ډېر ښه برابرېږي تر څنګ دا شین مرچک دی څومره چې مرچ ډېري او هماغومره دیګ ښه راځي او سیرت صاحب فکر کوم چې روغ روغ واچول شي روغ مرچان دي او د زمن کې دغه اوږه ده نو ښه بهترین هغه د ښه سمیل لپاره تر څنګ د ذایقې دپاره نو اوږه ډېر ښه بهترین شی دی او زمن کې دغه غوړي دي او چرګ هم میده میده شوی دی نو سیرت صاحب لګی دی ادرک میده کوي انشاءالله زه مطمئن یم ډېر خوندور به راشي تر اوسه چې موږ دا خبرې کوو سیرت صاحب یعنې رواز کور د موږ نو طبعا تاسو بیا د زموږ په چینل په پرده باندې ګورئ نو خامخا خوند به درکوي را سره پاتې شئ انشاءالله پخوو د چرګ کړهي نو خوږو لیدونکو تاسو را سره یاستئ او د سیرت د لاس خوندور خواړه به پخیږي او موږ به خورو نو لومړی کار چې سیرت وکړو په کړهي کې غوړي ور واچول نو دا غوړي به بیا سره کېږي او له دې نه وروسته چې بیج شی ور اچول کېږي نو موږ یې تاسو ته په پړاو پړاو باندې ښکاره کړو
ښه درنو لیدونکو دا چې ډېره زیاته مننه دغه ویډیو تر پای پورې وګټله او خدای دې وکړي چې دغه چرګ کړۍ تاسو هم په کورونو کې پوخ کړئ، داسې په میلو کې چرګ کړۍ پوخ کړئ او خوند ترې واخلئ. نو په وروستیو کې به فقط یوه مړۍ زه وکړم چې ټیسټ یې څنګه دی. نو ښه زبردست دی دوستانو، په خدای یقین وکړئ ډېر زبردسته دی. او که چېرته مو پوخ کړم نو خامخا به موږ ټول ملګرو ته دعاګانې کول او ډېر خوندور راغلی. په وروستیو کې فقط ودان میډیا درسره ډېره لایک کړئ، درسره سبسکرایب کړئ دغه زموږ چینل. او انشاءالله موږ هڅه کوو چې نورو ځایونو ته هم لاړ شو. په کونړ کې ډېر ښایسته منظرې دي او دغسې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو. تاسو ووینئ هم منظرې هم زموږ سره ښه ښه پخلي او دې تر څنګ به نورې ویډیوګانې هم تاسو سره شیر کوو. نو په وروستیو کې هم د ټول ټیم نه ډېره زیاته مننه چې دغه د پخلي ویډیو چمتو کړې وه. تر بیا ښې چارې.